سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل طرفه نن په دې ویډیو کې موږ تاسو د فنډینګ په کمپټیشن باندې خبرو کړو یا د ټریډرانو ترمنځ کومه سیالي ده په دې باندې موږ تاسو خبرو کړو. بالکل په دې سیالي کې تاسو کولای شئ په وړیا ډول سره جوین شئ. که چیرته تاسو په دې کې اول دویم دریم مقام ترلاسه کړئ تاسو ته مختلف ریوارډ درکول کېږي. که چیرته تاسو اول نه تر سل یو نیم سل پورې رینکینګ کې تاسو درجه بندۍ کې دغه مقامونه تاسو ترلاسه کړئ نو تاسو ته مختلف ډول ریوارډ درکول کېږي. راځي په دې ویډیو کې په همدې باندې خبرو کړو چې دغه کمپټیشن یا د ټریډرانو ترمنځ کومه سیالي ده په دې کې موږ تاسو څنګه برخه اخیستلی شو، څنګه جوین کېدلی شو، څنګه پکې مخته تللی شو او دا څنګه شروع کېږي. نو ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. زموږ چینل معراج خان ټیکنیکل سره سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. هغه کسان چې تر اوسه په فنډینګ کې اکاونټونه نه دي جوړ کړي تاسو به راشئ زما دغه یوټیوب چینل ته، دویم یوټیوب چینل معراج خان سکلز ته راشئ. په دې باندې تاسو کلیک واخلئ. چې کله تاسو په دې باندې کلیک واخیستو داخل ته به لاړ شئ. په دې کې مې یو ویډیو اپلوډ کړی چې څنګه موږ تاسو کولی شو فنډینګ څخه پراپ اکاونټونه واخلو. همدا ویډیو ګورئ. په همدې طریقه تاسو کولی شئ فنډینګ کې اکاونټونه ځان ته جوړ کړئ. ښه راځو چې د ټریډرانو ترمنځ کومه سیالي ده د ټریډر او د کمپټیشن په نامه یا د ټریډرانو ترمنځ سیالي په دې کې موږ تاسو څنګه جوین کېدلی شو. تاسو به راشئ او خپل کوم فنډینګ کې چې تاسو اکاونټ جوړ کړئ دا به تاسو راخلاص کړئ. ټیک شو. چې کله مو راخلاص کړ دلته به تاسو راشئ دغه بره په 3 ډاټ ته په دې باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. ټیک شو. په دې باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. چې کله مو کلیک واخیسته دلته موږ تاسو سره یو موضوع راځي کمپټیشن. ټیک شو. را به شئ په دې کمپټیشن برخه باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. زه به راشم په دې کمپټیشن برخه باندې به تاسو کلیک واخلئ. چې کله مو کلیک واخیسته دلته به موږ تاسو ته د فنډینګ مانثلی کمپټیشن یعنی دا یو میاشت د ټریډرانو ترمنځ سیالي شي. که چیرته تاسو په دې کې اول مقام راغلی، دویم مقام، دریم مقام تر څلورم مقام پورې راغلی نو مختلف ډوله ریوارډونه درکول کېږي. صحیح ده. په دې کې د دې شرایط داسې دي چې تاسو ته تقریبا د 1 لک ډالرو اکاونټ درکول کېږي. په هغې باندې به تاسو ټریډونه کوئ یعنی دا ډیمو ټریډینګ دی. صحیح ده. په هغې باندې به تاسو ټریډینګ که چیرته تاسو په لومړي مقام کې په ښه شکل تاسو ټریډینګ ترسره کړئ په لومړي مقام کې راشئ مختلف ډوله ریوارډونه ته څه کېږي تاسو ته درکول کېږي. ګور اپ کمینګ یعنی راتلونکی کوم یو کمپټیشن چې دی دا په جون میاشت کې دی. ټیک شو. او اوس مهال د مې میاشت چې کومه اوس میاشت روانه ده دا اوس په پروګرس کې ده. ټیک شو. دغه کمپټیشن اوس روان دی. یوازې څومره وخت پاتې دی؟ 14 ورځې پاتې دي. 14 ورځې وروسته به د دې کې چې چا برخه اخیستو د مې میاشتې کمپټیشن کې چې چا برخه اخیستو د ټریډرانو په سیالۍ کې نو دوی ته به که چیرته دوی په سلم مقام پورې راشي نو دوی ته مختلف ډوله ریوارډونه ورکول کېږي. راځو د دې نور ډیټیل معلومات تاسو ته درکوم. دلته چې کله تاسو راغلی کمپټیشن برخه مې تاسو کلیک واخیسته نو تاسو به دلته راشئ. په دې ځای کې به تاسو سره یا جوین لیکل شوی یا بله بټن په دې باندې به کلیک واخلئ نو مستقیما تاسو په دې کمپټیشن کې برخه واخیسته. صحیح شو. لکه زه به دلته راشم خپل پروفایل ته، زه پروفایل کلیک واخلم ګورل ته اوس زه په دې کې چې شوم په دې کې زه جوین شوم. زه راځم بیرته دې نه شاته بیګا تاسو به راشئ. ښه دغه کوم کمپټیشن د جون میاشتې کمپټیشن چې دی په دې کې به تاسو جوین شئ. ګور اپ کمینګ. ټیک شو. د شورای کومه ده؟ شورای د جون میاشتې نه تر جون 10 تاریخ یعنی یو میاشت په دې کې تاسو وخت لرئ چې یو میاشت کې دې کې تاسو ټریډونه وکړئ او تقریبا 19 ورځې وخت لرئ تاسو ترڅو په دې میاشتنی کوم کمپټیشن دی په دې کې تاسو جوین شئ. ټیک شو. تر اوسه پورې تقریبا 50,928 نفر چې دي جوین شوي دي. راځو د دې ډیټیل ګورو که چیرته موږ تاسو د دې سیستم څنګه دی. صحیح ده. راځو د دې ډیټیل ګورو د سیستم څنګه دی. را به شو په دې ډیټیلز باندې به موږ تاسو کلیک واخلو. چې کله مو کلیک واخیسته ګورئ که چیرته تاسو په دې کمپټیشن کې نمبر 1 راشئ نو تاسو تقریبا 15,000 ډالر کیش درکول کېږي یا نقد تاسو درکول کېږي. صحیح شو. او یو سټیلر لایټ اکاونټ د سل کې درکول کېږي. سټیلر لایټ اکاونټ د سل کې درکول کېږي. چیرته تاسو په نمبر 1 راشئ. صحیح شو. دغه سل کې اکاونټ کوم دی دا پراپ اکاونټ دی. دا امتحاني دوره لري تاسو یې پاس کوئ خو دا 15,000 ډالر چې دي دا تاسو ته نغدي کیش درکول کېږي. په دویم نمبر کې که چیرته تاسو راشئ تقریبا تاسو ته 2,000 ډالر درکول کېږي. صحیح ده. په دویم نمبر کې راشئ څومره 2,000 ډالر نغدي کیش تاسو ته درکول کېږي او یو سټیلر اکاونټ د 1 لک ډالر یا د سل کې اکاونټ تاسو ته درکول کېږي. که چیرته تاسو نمبر 3 راشئ په دریم نمبر باندې تاسو راشئ نو تقریبا تاسو ته 1,000 ډالر کیش درکول کېږي او سټیلر لایټ اکاونټ د پراپ اکاونټ چې ما په هغه ویډیو کې تاسو ته تشریح کړی ده یو تاسو سل کې اکاونټ درکول کېږي. صحیح ده. دغه پراپ اکاونټ څه ته ویل کېږي هغه ویډیو تاسو وګورئ چې وخت ما تاسو ته
خو د فند نیکس چې تاسې په لاندې نورو مقامونو کې راځي په څلورم پنځم شپږم نو تقریبا تر لسم مقامه پورې تاسو ته تر 50 کې پورې سټیلر لایټ اکاونټ یو اکاونټونه درکې چې د امتحاني دوره لري که کله مغه امتحاني دوره تاسو پاس کړه نو بیا تاسو ته ریل اکاونټ درکول کېږي همداسې تر سلم نفره پورې بیا د 500 کې یا د 15 کې اکاونټونه چې د ورکول کېږي بیا لاټري وین دی د لاټري وین هغه کسان چې په دې کې جوین شوي دي او پاس نشول یعنی په دغه سلو نفرو کې رانه نو باقي کسان په لاټري کې وځي 50 نفر چې هغوی ته تقریبا د $50 اکاونټونه د 15 کې اکاونټونه چې دي هغوی ته ورکول کېږي صحیح ده نو دا په دغه شکل باندې دا کمپټیشن کې تاسو جوین کېدل شئ د ټریډرانو په سیالي کې بل ته تاسو راشئ رولز د دې رولز تاسو کتای شئ چې مطلب مینیمم د ورځنی لوز به تاسو 2% وي ورسره میکسیمم لوز ورسره ار او ال لوز ټول معلومات تاسو په دې کې کولای شئ چې وګورئ ټیک شو او دا به موږ تاسو څه کو د دې بیا موږ تاسو ته یو لوګین آی ډی راکول کیږي یو موږ تاسو ته پاسورډ راکول کیږي چې موږ تاسو بیا راځو د په میټا 5 کې خلاصو سي د په میټا 5 کې خلاصو ټریډونه موږ تاسو په میټا 5 کې کو د دې دا رولز دي د رولز تاسو کولای شئ چې وګورئ ټیک شو د رولز دي تاسو کولای شئ هغه وګورئ او دا په دغه شکل تاسو په دې کې جوین کېدلی شئ ټیک شو نو مطلب دا دی چې دغه د کمپټیشن یا د ټریډرانو ترمنځ چې کومه سیالي ده په دې کې تاسو جوین شئ به اپ کمینګ هر میاشت تاسو کولای شئ جوین شئ صحیح ده په دې کې بیا تاسو یو میاشت ټریډونه لګوئ یو میاشت په مسلسل ټریډونه لګوئ که چیرته په نمبر 1 راغلی 15 کې کیش که چیرته په نمبر 2 مې راغلی 2 کې کیش او که چیرته په نمبر 1 راغلی یو کې کیش او ورسره د سل کې کوم سټیلر لایټ اکاونټونه چې دي هغه تاسو ته درکول کېږي نو دا کمپټیشن بهترین دی که چیرته تاسو غوره ټریډر یاستئ نو دا جوین کړئ ان شاء الله حتما تاسو له دې ګټه اخیستلی شئ